سجاده ټول نه بیله چې چا چا انعامات اخیستي پوزیشنونه اخیستي هغوی یو د هغوی کور باندې مبارکي ورکوم او باید چې چا نه دی اخیستي نو هغوی به دې سوچ وکړي چې باید زه نن سټیج ته ولې لا نه راغلم دا کوم کس چې قبل یې دم دغه دماغ دی او دغه لاس او پي دی او ستاسو هم دغه دي خو هغه خواري کوي محنت کوي تعلیم ته متوجه دی او دا چې کوم نه دی اخیستي هغه 50% کار کوي 50% ورسره باید نوکري کوي نو دوی هم سوچ وکړي چې باید دا دوی کب اخیستي شو خو دغه یو لاس او پي دی او دماغ دې هم اخیستی شي دوی له پکار دی چې کال یو په ډبل محنت وکړي په کلاس کې کوم ټیلنټډ سټوډنټ دی نو چې ټیچر نو وزګاري کې به مازیګر کې کول غاړې لراشه چېرته چوپان لراشه هغه نه ډیویژن کوه ولې چې استاد په نسبت بیا سړی خپل ملګري نه زیاته زده کړه کولی شي ولې چې قدر ورسره وي نو د هغه نه په اسانه سره تپوس هم کولی شي شرم نه محسوسوي ټیچر نه انسان لږ یارېږي ګبراوېږي او اولهان استاد خو چې دلته تاسو ته کومې خبرې وکړې هغې نه خو ظاهره شوه چې ستاسو استاد کم او ملګري زیات پاتې شوي او په دې باندې زه دوی له ډاډګیرنه ورکوم سلوټ ورته کوم چې باید د سټوډنټانو داسې تربیت کړي چې استاد کم او ملګري ورسره زیات پاتې شوي دي نو ټوکې ټکارې به هم کوو خو تعلیم پیله مونږ دا دې ویډیوګانې جوړو کړو کېدای شي ډېرو کمو کسانو ته پکې پته وي ما بي ایس سافټویر انجینیرینګ کړی پلار له مو د خدای پاک ټول جنتونه ورکړي په خپله تعلیم یافتهونه د هغه تعلیم موږ دومره فایده وکړه چې مونږ هر یو ورور هر یو کور بي ایس خامخا کړی بي ایس انګلیش بي ایس سافټویر انجینیرینګ او اوس ویډیوګانې کوم خو لکه لاول ما خپل تعلیم پوره کړی دی او زما والد صاحب ته خدای وکړي هغه به یو خبره کوله زیاتره سټوډنټانو ذهن کې دی چې بھائی تعلیم وکړم پیسې وګټم نوکر شم افسر شم زما پلار به ما ته تعلیم دې لپاره ووایي چې ناسته ولاړه یې د سړیتوب وي یو ځای کې کښېنې چې خبره سړیتوب دی په طریقه باندې او دا وار چاته بله چې یو تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته دا برابر چرم نشي کېدی تعلیم یافته د هغه د لباس نه پته لګي د هغه د لهجې نه پته لګي د هغه د مور او پلار سره څنګه حسن اخلاق دی نه پته لګي نو نن ډېر خوشحاله شوم او ډېر خفه شوم ځکه چې دا ماشومان یې نو دا وخت ما هم تېر کړی دې یونیفارم کې زه هم ناست یم دا ټوپۍ ما هم په سر کړې ده او د استادانو مې ډېر زیات قدر عزت کړی اوسه پورې هغه سکول زمونږ ګاونډ کې د ما عثمان صاحب کلاس پیلو پاتې شوي زه په اډبه ناست یم موبایل کې لګیا یم ګوتې ووایم خو چې زمونږ ټیچران تېرېږي زه اوسه پورې قسم په خدای چې پاسم و سلام ورته کوم قسم ورته ځکه نن په دې مقام یم نو ما د خپل ټیچر قدر عزت کړی یعنې زما نه لیکلي واله چې کوم کس ټیچر پسې شاته ډرامې کوي بد اخلاقي کوي او بدسلوکي کوي ټیچر هم یو ښه انسان او قابل انسان نشي جوړېدی نو بس دغه یو څو دغه وو چې خپل تعلیم له توجه ورکړي خپلو ټیچرانو نه یې په تپوسونو ستړی کړي چې یو بیره نه پوهېږه درې بیرې دې تپوس وکړې په تپوسونو ستړی کړي خو ځان دې پوهه کړې کار دې والې چې څه دنه جوړ شي ځکه چې مور او پلار مو خپل جیب لنډ تنګوي تاسو له پیسونه جمع کوي یونیفارم د لري بوټان د لري نو کم از کم خپل مور پلار چې کوم دی چاته پاتې رانه ولی څه نه څه لازمي جوړ شي